د اختر شپې وې او په کلي کې چهارماغې کېدې. دغه چهارماغې به تر 100 ځایه په زیاتې کېدې. دا د چهارماغو ګټه داسې یو پخه ګټه وه چې دا پخه ګټه تر هر څه نه خوږه ګټه وه. ما هم په جیب کې چهارماغ وشرنګول، له ماشومانو نه لږ هاخوا ته د څو ځوانانو څنګ ته ورغلمه. هلته د جوت او طاق نارې شروع وې. دغه ځوانان دومره مصروفه وو چې زما سلام یې بیخي وانه اورېدو. ما هم په لاس کې چهارماغ ونیولو، ورسره جوخت مې دا آواز وکړ: وهی چې جوت وهی که طاق وهی. چغې وې ډېرې، وا مې نه اورېدو، خو یو نفر راته سر وخوځاوه. ما چې راشمار کړل چهارماغ طاق وختل. چا ویل ده وګټل، چا ویل تا وګټل، خو حق خبره ټولو پټه کړله. ده ویل ما ګټلې، ما ویل ما ګټلې. دې سره سم مو چغې ډېرې شولې. د یو او بل ګریوان مو ټینګ ونیو او ده له جیبه یو چاقو راویست. ما ترې د خپل چاقو په زور واخیست. بیا زه په ځان باندې پوه شوی نه یم چې تر غوږو مې دا آواز راغی: هلی په سپینه ورځ یې قتل وکړ. زه چې په ځیر شوم نو مخ ته مې سړی پروت ده. زما په لاس کې هم چاقو د ترې نوینې څاڅي. وجود مې زیږ شو او له ځان سره مې داسې وویل: زه خو پوه نه شوم، خو ما لکه چې قتل وکړ. بیا څو ځوانانو دا نفر تر هدیرې یووړ. د کلي سر او پای کې دا یوه اوازه خوره شوه چې د پلانکي زوی په یو 2 چهارماغو قتل وکړ. بیا له یو څو ورځو او شپو نه وروسته بره په کلي کې جرګه وشوه. په دې جرګه کې فیصله وشوه چې یا خو له سره تیر شه تا وژنو، یا به زما بچي ته خور راکوې. بیا له یو څو ورځو او شپو نه وروسته بره په کلي کې جرګه وشوه. په دې جرګه کې فیصله وشوه چې یا خو له سره تیر شه تا وژنو، یا به زما بچي ته خور راکوې. زما په څنګ کې زما تره ناست و. هغه په غلي آواز داسې وویل: ملک صاحب ستا هغه معذوره بچی اخو په سترګو باندې نه ویني، په پښو شل ده. دا به زما له ورېرګۍ سره لږ ظلم نه وي؟ زه دا منمه چې له موږ نه هم خطا شوې، خو دا خطا خو له ظلمي شوې ده. نو بیا سزا یې ولې خور ویني؟ ملک په ډېر یو قهرېدلي انداز هغه لومړی خبره بیا تکرار کړه. کاکا مې غلی شو، له سترګو نه یې اوښکې راغلې. د پښتنو د بې قانونه جرګې بیا زما هغه معصومه خورکۍ هغه معذور انسان ته کېنوله. له څه مودو نه پس چې کور ته لاړم، له دروازې نه چې دننه شومه نو مې د ګرمې ډوډۍ بوی حس کړ. همداسې سیده تر تنوره لاړم. د تنور سر ته مې خورکۍ ناسته وه. د تنور ګرمې هوا مې د خورکۍ په مخ رڼا کړې وه. سترګې له ورایه معلومېدې چې پکې درد پروت و. زه خجالته وم، ما سم ورته کتلی نه شوای، خو په تکلیف مې ورته دا یوه خبره وکړه: خورې ما وبخه او زه درنه بخښنه غواړم. خور مې تنور ته بیا ورښکته شوله او سور تنور ته یې د ګرمې ډوډۍ ټک ورکړ. دې سره سم یې خوله راټوله کړله: ته په چهارماغو باندې ډېر مین یې، تا په یو 2 چهارماغو قتل وکړ. خیر دی له ما به دې روپۍ غوښتې وې، که روپۍ نه وای نو والی به مې درکړې وای. نن خو به دومره در په دره نه وم. ستا د بې ځایه ډرامو په خاطر زه یو معذور انسان ته کېناستمه. ته هم پښتون یې او پښتو وایې، ستا او د چهارماغ اور په ما مړ کوې. ستا د پښتو د عدل قام وګوره چې ګناه چا کړې سزا یې چاته وټاکله. ته هم پښتون یې او پښتو وایې یا د چهارماغ اور په ما مړ کوې. ستا د پښتو د عدل قام وګوره چې ګناه چا کړې سزا یې چاته وټاکله. ستونه یې بند شو او له سترګې نه یې اوښکې راغلې. هغې غوښتل چې ډېر څه ووایي، خو اوس دې خبرو ګټه نه کوله. بس په همدې اکتفا وکړه. خور مې په زړه باندې غمجنه هم وه، د پښتنو له مشرانو ګیلمنه هم وه. په ناهیلي یې دا کیسه وکړه. د جرګې مشر ته یې اسره وکړه چې درته زارۍ کومه خانه. د جرګې مشره یو عثمانه، فیصله واړوله مانه. هله راجګ شه پلار جانه، په 2 چهارماغو مې نن بل ته ودوینه. په 2 چهارماغو مې نن بل ته ودوینه. ډېره مننه. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ: 0 شپږ څلوېښت 8 څلوېښت 101. پته: احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک 2 کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی.